سلام. د تازه خبرونو څخه د ځان خبرولو لپاره د پښتو آل نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ جالب راپور په آی پی ایل کې. په آی پی ایل کې یو ورځ درې سوپر اورونه ترسره شول. د هند غوره لیګ سیالۍ د نړۍ په کرکټ لیګونو کې تر ټولو مخکښ لیګ دی چې د غوره لوبو ترڅنګ جالبې او زړه راښکونکې صحنې هم لري. په آی پی ایل کې نن یکشنبه د اکتوبر په 18 نیټه د لوبې ترسره شوې. د دواړو لوبې مساوي وو، خو د بریا پرېکړې د سوپر اورونو له لارې وشوې. په لومړي کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې راشد خان لوبډلې سنرایز حیدرآباد په وړاندې په سوپر اور کې بریا خپله کړه. په لومړۍ لوبه کې د کلکتې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته په 163 منډې جوړه کړې وه چې حیدرآباد لوبډلې په 20 اورو کې دغه منډې بشپړې او په مساوي توګه یې ترسره کړې. لومړی سوپر اور حیدرآباد لومړی توپ وهنه وکړه. دوی د 2 ویکټو له لاسه ورکړې چې 3 توپونه یې یوازې 3 منډې جوړې کړې او پاتې 3 توپونه ضایع شول. په ځواب کې راشد خان هم څه غوره توپ اچوونکې وکړه چې په 4 توپ کلکتې لوبډلې منډې بشپړې او بریا یې خپله کړه. په دوهمه لوبه کې د ممبئی انډینز لوبې توپ وهنه کې د ټاکل شوو 20 اورو کې په 180 منډې جوړې کړې وې چې په ځواب کې پنجاب لوبډلې هم دومره منډې جوړې کړې چې لوبه مساوي شوه. په دوهم سوپر اور پنجاب په 1 اور کې 15 منډې جسپریت بومرا واخیستې او په ځواب کې محمد شامي وتوانېدو چې د لوبډلې ته ماته وژغوري او یوازې 15 منډې وکړې چې بیا هم لوبه مساوي شوه. نوي قانون له مخې دوهم سوپر هم ترسره شو. په درېیم سوپر اور کې ممبئی په 1 اور کې د پولاډر او د پانډیا په مرسته 11 منډې جوړې کړې، خو پنجاب کریس ګیل او مینکان اګروال په توپ وهنه کې 4 توپ منډې بشپړې کړې او بریا یې خپله کړه. تر بیا ښه وخت.